د پښتو ژبې غزلیزه موسیقي کله هم بېشوره شوې نه ده. په هر دور کې ورته یوه داسې په ټول پوره ښکلا او غږ راغلی دی چې د هر لوستي او نالوستي پښتون په زړه یې منګولې ښخې کړي دي. تاسې به د پښتو ژبې د موسیقي لنډ تاریخ ته کتلي وي. یو په بل پسې په زلمیو او پیغلو هنرمندانو کې یو د بل ځایناستي که نه دي پیدا شوي، خو یو له بل سره یې په معیار برابره سیالي کړې ده. له استاد خیال محمد راوروسته تر هارون باچا او کرن خان پورې د پښتو ژبې غزلیزه موسیقي په پښتونخوا کې ښه پالل شوې او ذوقونه یې خړوب کړي دي. تاسې درانه لوستونکي به ښایي د مینا ونه پېژنئ، خو ګلرنګه ګلپاڼه به مو ډېره لیدلې وي. هغې چې کله دې دنیا ته سترګې غړولې، مور پلار او کورنۍ یې مینا نوم پرې کېښود. خو چې رالویه شوه، د هنر میدان ته له راتلو مخکې یې په آینه کې وکتل او ځان ته یې هنري نوم ګلپاڼه غوره کړ. نو ګلپاڼه څوک ده، څنګه هنر لري؟ ګلپاڼه د پښتو موسیقي په ډګر کې اوس ټول پښتون ولس د یوې ښکلې او معیاري خوږژبې هنرمندې په نوم پېژندلې. خو همدغه ولس به ډېر کم په دې خبر وي چې هغه ګلپاڼه د 5 خویندو او یوه ورور خور او د مور مشره لور ده. د جادوګر غږ تر څنګ ورته د کائناتو خالق ښکلې او ګلرنګه څېره ورکړې. او ګلپاڼه ټول پښتانه له اره د افغانستان بولي او وایي چې خپله د پېښور ده. ګلپاڼه 2 کاله وړاندې له یوه ټلویزیون سره په مرکه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي ګلپاڼې 2 کاله وړاندې له یوه ټلویزیون سره په مرکه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې 15-16 کاله د کوژدې او واده اراده نه لري. تر هغې وروسته به یې په اړه فکر کوي. دا چې مینا به ځان د څه کاره او څه وړ د ژوند ملګری ټاکي، دا چاره تقدیر او راتلونکي وخت ته پرېږدو. ویره دا ده چې د BBC پښتو تلویزیون خبریالې ثنا صافۍ د کوژدې دروغجنه اوازه د ګڼ شمېر ځوانانو زړونه ماتولی شي. د ګلپاڼې د کوژدې زیری به د څومره ځوانانو زړونه مات او د هغوی له خوا وهل شوي خیال پلونه په اور وسوځوي.